د طه مبارکه سوره د قرآن عظیم شان شلمه سوره ده. په مکی معظمه کې را نازله شوې ده. 115 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا. طه مونږ دا قرآن پر تا باندې د دې لپاره نه دی نازل کړی چې ته په کړاو وخته شي. دا خو د هر هغه چا لپاره یوه یادونه ده چې وویریږي. د هغه ذات له لوري نازل کړی شوی دی چې ځمکه او هسک آسمانونه یې پیدا کړي دي. الرحمن على العرش استوى هغه زیات مهربان د کائناتو د باچاهي پر تخت حکم چلوونکی دی. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. د هغو ټولو شیانو څښتن دی چې په آسمانونو او ځمکه کې دي، او د هغو چې د آسمان او ځمکې تر منځ دي، او د هغو چې تر خاورو لاندې دي. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. که ته خپله خبره په لوړه غږ وکړې، هغه خو په پټه ویل شوې خبره بلکې په بیخي زیاته پټه خبره باندې هم پوهیږي. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. هغه الله دی، له هغه پرته بل خدای نشته. د هغه لپاره ډیر غوره نومونه دي. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. او آیاتات د موسی علیه السلام څخه خبر هم رسیدلی دی. کله چې هغه یو اور ولید او خپلې کورنۍ ته یې وویل چې لږ تم شئ، ما یو اور لیدلی دی، ښایي چې تاسې ته یوه نیمه سکروټه راوړم یا په دې اور باندې ما ته د لارې په باب څه لارښوونه وشي. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. هلته چې ورسید غږ وشو، ای موسی، زه ستا رب یم، پڼې دې وباسه، ته د طوا په سپېڅلي ناو کې او ما ته غوره کړی، واوره څه چې درته وحي کیږي. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. همدا زه الله یم، له ما څخه پرته بل خدای نشته، نو ته زما بندګي وکړه او زما د یاد لپاره لمونځ قایم کړه. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. د قیامت ساعت ارومرو راتلونکی دی. زه د هغه د وخت پټ ساتل غواړم ترڅو چې هر څوک د خپلو هلو ځلو سره سمه بدله ومومي. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. نو یو داسې څوک چې پر هغه یعنی قیامت ایمان نه راوړي
او د خپلو نفسي غوښتنو بنده ګرځېدلی دی، تا دې د هغه ساعت له فکر نه منع نه کړي، که نه نو ته به په هلاکت کې وغورځېږي. وما تلك بيمينك يا موسى ای موسی دا ستا په لاس کې څه دي؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. موسی ځواب ورکړ دا زما همسا ده، په دې باندې په تکیه کولو ګرځم، په دې سره د خپلو پسونو لپاره پاڼې څنډم او هم نور ډیر کارونه ترېنه اخلم. قال ألقها يا موسى الله وفرمایل دا وغورځوه ای موسی. فألقاها فإذا هي حية تسعى. هغه وغورځوله او په ناڅاپي ډول هغه یو مارو چې دا خوا اخوا ځغلېده. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. الله وفرمایل هغه ونیسه ویریږه مه، موږ به دا بیرته همغسې کړو لکه چې څنګه وو. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. او لږ شان خپل لاس خپل تخرک ته وروړه، بې له کوم تکلیف څخه به ځلانده راووځي. دا بله نښانه ده د دې لپاره چې موږ تا ته د خپلو سترو نښانو ښوونکي یو. اذهب إلى فرعون إنه طغى. اوس ته فرعون ته ورشه، هغه سرکشه شوی دی. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. موسی عرض وکړ پروردګاره زما سینه پرانیزه او زما کار ماته اسانه کړه او زما د ژبې غوټه وسپړه تر څو چې خلک زما په خبره وپوهېدلی شي. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. او زما لپاره زما د خپلې کورنۍ نه یو مرستیال وټاکه، هارون چې زما ورور دی، د هغه په وسیله زما مټ پیاوړی کړه او هغه زما په کار کې برخوال کړه تر څو چې موږ ښه ستا پاکي بیان کړو او تا زیات یاد کړو. ته تل زموږ د حال څارونکی. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. الله فرمایل ای موسی څه چې دې وغوښتل درکړی شول، مونږ یو ځل بله هم پر تا احسان کړی دی. یاد کړه هغه وخت چې مونږ ستا مور ته وحی وکړه، داسې اشاره چې د وحی په وسیله کیدی شي چې دغه ماشوم په صندوق کې واچوه او صندوق په سیند کې وغورځوه. سیند به هغه غاړې ته وباسي او هغه به زما دښمن او د دغه ماشوم دښمن راواخلي. ما له خپل لوري نه پر تا مینه خوره کړه او داسې انتظام مې وکړ چې ته زما په څارنه کې وپالل شي. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن
وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. یاد کړه هغه وخت چې ستا خور د فرعون قصر ته نږدې روانه وه، بیا یې په تلو ویل زه تاسې ته د هغه چا پته درکړم چې دغه ماشوم په ښه شان وروزي. په دې ډول موږ ته بیرته د خپل مور غېږې ته ورسولې تر څو چې د هغې سترګې روښانه شي او اندېښمنه ونه اوسي. او دا هم در یاد کړه چې تا یو څوک وژلی و، موږ ته له دغه کړاو نه وویستلې او ته مو له راز راز ازموینو څخه تیر کړې او ته د مدین په خلکو کې ډیر کلونه واوسېدلې. نو اوس همغسې چې مقرره شوې ده په خپل وخت کې ستا راتګ دی. واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. ای موسی، ما ته د خپل کار لپاره برابر کړی، زه ته او ستا ورور زما له نښانو سره، او پام کوئ تاسې زما په یاد کې لنډون مه کوئ. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. زی تاسې دواړه فرعون ته ورشي چې هغه سرکشه شوی دی، له هغه سره په نرمۍ خبرې وکړئ، ښایي چې هغه نصیحت ومني یا وویریږي. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. دواړو عرض وکړ پروردګاره، موږ ویریږو چې هغه به پر موږ زیاتی وکړي یا به یرغل وکړي. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. الله وفرمایل مه ویریږئ، زه له تاسې سره یم، هر څه اورم او وینم. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. غته ورشه یا وایاست چې موږ ستا د رب استازي یو، بني اسرائیل له موږ سره تلو ته پرېږده او هغوی مه ربړوه، موږ تا ته ستا د رب له نښانې سره راغلي یو، او سلامتي ده د هغه چا لپاره چې د سمې لارې پیروي غوره کړي. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. مونږ ته په وحي سره ښودله شوې ده چې عذاب دی د هغه چا لپاره چې د دروغو نسبت وکړي او مخ واړوي. قال فمن ربكما يا موسى. فرعون وویل ښه نو بیا ستاسې دواړو رب څوک دی ای موسی؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. موسی ځواب ورکړ زموږ رب هغه ذات دی چې هر شي ته یې د هغه خپل ساختمان ورکړ، بیا یې ورته لار وښودله. قال فما بال القرون الأولى. فرعون وویل او پخوا چې کوم نسلونه تیر شوي دي نو د هغو څه حالت و؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. موسی وویل د هغې علم زما له رب سره په یو کتاب کې ساتل شوی دی،
زما رب نه غلطي کوي نه هیرجن دی. همغه ذات چې ستاسې لپاره یې د ځمکې فرش وغوړوله او په هغې کې ستاسې د تګ لارې جوړې کړې او له پاسه یې اوبه وورولې، بیا یې د هغو په وسیله راز راز حاصلات راوټوکول. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. وخورئ او خپل څاروي هم وڅروئ، بېشکه په دې کې د هوښیارانو لپاره ډېرې نښانې دي. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. له همدې ځمکې نه موږ تاسې پیدا کړي یاست، همدې ته به مو بیرته ورولو او له همدې نه به مو دوهم ځل راوباسو. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. مونږ فرعون ته خپلې ټولې نښانې وښودلې خو هغه دروغ وګڼلې او ویې نه منلې. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. وی ویل ای موسی، آیا ته مونږ ته د دې لپاره راغلی چې د خپلو کوډو په زور سره مونږ زمونږ له هېواد نه وباسې؟ فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. خنو مونږ به هم ستا په مقابل کې هم دغسې کوډې راوړو، وټاکه مقابله کول کله او چیرته دي. نه به مونږ له دغې فیصلې نه اوړو نه به ته اوړې، په هوار میدان کې راوړاندې شه. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. موسی وویل د جشن ورځ وټاکله شوه او خلک دې د لمر له راپورته کېدو سره غونډ وي. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. فرعون وګرځېد، خپلې ټولې دسیسې راټولې کړې او مقابلې ته راغی. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. موسی په عین وخت کې مقابل لوري ته په خطاب وویل ای اجل نیولو، پر الله باندې د دروغو تورونه مه تړئ، که نه نو یو سخت عذاب به تاسې تباه کړي. دروغ چې هر چا وتړل هغه نامراده شو. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. د دې په اورېدو د هغو په منځ کې نظري شخړه راغله او هغوی په خپلو کې په پټو پټو مشورو لاس پورې کړ. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. په پای کې ځینې خلکو وویل چې دا دواړه خو صرف کوډګران دي. د دوی هدف دا دی چې د خپلو کوډو په زور سره ستاسې لاس ستاسې له هېواد نه وباسي او ستاسې د ژوند مثالي کړنلارې ته خاتمه ورکړي. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. نن خپلې ټولې دسیسې را یو ځای کړئ او په میدان کې اول لیکه شي. نو دا وګڼئ چې نن چې هر څوک برلاسی شو همغه ژوند وګاټه. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. کوډګر وویل ای موسی تی غورځوي او که مخکې مونږ وغورځو. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى
فأوجس في نفسه خيفة موسى موسی ویل نه تاسې وغورځوئ. په ناڅاپي ډول د هغو رسیګانې او همساګانې د هغو د کوډو په زور سره موسی علیه السلام ته ځغلېدونکي وبرېښېدلې او موسی په خپل زړه کې وویرېد. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. مونږ وویل مه ویرېږه، همدا ته به برلاسی شي. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وغورځوه څه چې ستا په لاس کې دي، اوس د دوی ټول مصنوعي شیان تیروي. دوی چې څه جوړ کړي راوړي دي دا خو د کوډګر ټګي ده او کوډګر هیڅکله نشي بریالی کېدی که په هره بڼه راشي. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. په پای کې هم داسې وشول چې ټول کوډګران په سجده پریوتل او غږ یې وکړ موږ د هارون او موسی رب ومانه. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. فرعون وویل تاسې ایمان راوړ مخکې له دې نه چې ما درته اجازه درکړې وي. ښکاره شوه چې دی ستاسې لارښود دی چې تاسې ته یې کوډګري ښودلې وه. ښه نو اوس به زه ستاسې لاسونه پښې ردو بدلې پرې کړم او د خرماو په ونو کې به مو په دارو زړوم. بیا به تاسې ته څرګنده شي چې له موږ دواړو نه د چا عذاب ډېر سخت او پایښت لرونکی دی. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. کوډګرو ځواب ورکړ قسم په هغه ذات چې مونږ یې پیدا کړي یو دا هیڅکله نشي کېدی چې مونږ د روښانه نښانو له راتګ نه وروسته هم په رښتینولۍ باندې تا ته ترجیح درکړو. ستا چې څه خوښه وي هغه وکړه. ته خو ایله بلا د همدې دنیا د ژوند فیصله کولی شي. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. مونږ خو په خپل رب ایمان راوړ تر څو زموږ خطاوې راوبخي او له دغې کوډګرۍ نه چې تا ورباندې مجبور کړي وو راتیر شي. الله ډېر غوره او همغه باقي پاتې کېدونکی دی. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. حقیقت دا دی څوک چې له مجرم والی سره د خپل رب حضور ته ورشي د هغه لپاره دوزخ دی چې په هغه کې به نه مري نه به ژوندی کیږي. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. او څوک چې د هغه حضور ته د مؤمن په حیثیت ورشي چې ښه عملونه یې کړي وي د دغه راز ټولو خلکو لپاره لوړې درجې دي.
سمسور بې خزانه باغونه دي چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي په هغو کې به د تل لپاره هغوی اوسیږي دا د هغه چا مکافات دي چې سپېڅلتیا غوره کړي ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى مونږ موسی علیه السلام ته وحی وکړه چې اوس د شپې زما بندگان در سره واخله زه او د هغو لپاره په سمندر کې وچ سړک جوړ کړه ته د چا له شا درپسې تلو نه هیڅ مه ویرېږه او مه د سمندر په منځ کې په تېرېدو وډارېږه فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم له شانه فرعون له خپل لښکر سره راورسېد او بیا سمندر پرې داسې خور شو لکه څنګه یې چې د خورېدو حق وأضل فرعون قومه وما هدى فرعون خپل قوم گمراه کړی و کومه سمه لارښوونه یې نه وه کړې يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى ای بني اسرائیلو مونږ تاسې ته ستاسې له دښمن نه نجات درکړ او د تور په ښي اړخ کې مو ستاسې د حاضرېدو لپاره وخت وټاک او پر تاسې مو من او سلوا نازل کړل كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى خورئ زمونږ پاکه درکړې روزي او د هغې په خوراک کې سرکشي مه کوئ او که نه نو پر تاسې به زما غضب پرېوځي او په چا باندې چې زما غضب نازل شو هغه نو په یقیني توګه هلاکیږي وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى البته چا چې توبه وویستله او ایمان یې راووړ او ښه عمل یې وکړ بیا سم روان شو د هغه لپاره زه ډېر بښونکی یم وما أعجلك عن قومك يا موسى او څه شي ته له خپل قوم نه د مخه راوستلې ای موسی قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى غرض وکړ هغوی زما تر شا روان دي ما تلوار وکړ ستا حضور ته راغلم ای زما ربه تر څو چې ته له ما څخه خوشحاله شې قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري الله وفرمایل ښه نو واوره موږ ستا تر شا ستا قوم په ازموینه کې واچاو او سامري هغوی ګمراه کړل فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي موسی علیه السلام سخت غصې او خواشینۍ په حالت کې خپل قوم ته راستون شو چې ورغی ویې ویل ای زما قومه ایا ستاسې رب له تاسې سره غوره وعدې نه وې کړې ایا پر تاسې ورځې زیاتې اوښتې دي یا تاسې په ځان باندې د خپل رب د غضب راتلل غوښتل چې تاسې له ما سره وعده خلافي وکړه قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري
فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. هغو ځواب ورکړ موږ له تا سره په خپل واک وعده خلافي نه ده کړې. داسې وشول چې موږ د خلکو د ګاڼو تر پیټې لاندې ستومانه شوي وو او موږ هغه غورځولې وي. بیا په همدې توګه سامري هم څه وغورځول او د هغو لپاره یې د یوه خوسکي بت راوویست چې له هغه څخه د غوایي غوندې رمباړه وتله. خلکو غږ وکړ همدغه دی ستاسې خدای او د موسی خدای. د موسی دی هیر شو. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. آیا هغوی نه لیدل چې نه هغه د هغو د خبرې ځواب ورکوي او نه هغو ته د ګټې او تاوان رسولو څه واک وس لري؟ ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. هارون علیه السلام د موسی علیه السلام له راتګ نه مخکې هغو ته ویلي وو چې ای خلکو تاسې د ده له امله په فتنه کې غورځېدلي یئ. ستاسې رب خو ډېر زیات مهربان دی نو تاسې زما پیروي وکړئ او زما خبره ومنئ. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. خو هغه ورته وویل چې مونږ خو به د همدغه بندګي کوو تر څو پورې چې موسی علیه السلام بیرته نه وي راستون شوی. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري. موسی علیه السلام قوم ته له تور بریښ کولو نه وروسته د هارون لوري ته راوګرځېد او ویې ویل هارونه تا چې کله لیدلی و چې دوی ګمراه کیږي نو څه شي ستا لاس نیولی و چې زما په کړنداره عمل ونه کړې؟ آیا تا زما د حکم پر خلاف کار وکړ؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. هارون ځواب ورکړ ای زما د مور زویه زما ګیره منیسه مه زما د سر ویښتان راکاږه. زه له دې نه وویرېدم چې ته به راشې وبه وایې تا په بني اسرائیلو کې بیلتون راوست او زما د خبرې مراعات یې ونه کړ. قال فما خطبك يا سامري. موسی علیه السلام وویل ای سامري ستا څه خبره ده؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. هغه ځواب ورکړ ما هغه څه ولیدل چې د دغو خلکو په نظر را نغلل نو ما د رسول د پښو له پله نه یو موټی خاوره راپورته کړه او هغه مې د دغې ویلې شوې طلا په منځ کې وغورځوله. زما نفس ما ته همدغسې څه راوښودل. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. موسی علیه السلام وویل ښه نو ځه اوس به ته په ټولو ژوند کې همدا نارې وهې چې ما ته لاس مه راوړې او ستا لپاره د حساب کتاب یو وخت ټاکلی دی چې له تا څخه به هیڅ تیر نشي او ګوره خپل دغه خدای ته چې ته پرې مین شوی وي موږ به هغه وسوځو او میده میده به یې کړو په سیند کې به یې واچوو. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما.
ای خلکو ستاسې خدای خو یوازې یو الله دی چې له هغه پرته کوم بل خدای نشته په هر څه باندې د هغه علم چارپیر دی كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا ای محمد صلی الله علیه وسلم په دغه شان مونږ د مخکې تیر شو حالاتو خبرونه تاته اورو او مونږ خاص له خپل لوري نه یو ذکر یعنی د نصیحت درس درکړی دی من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا څوک چې له دې نه مخ واړوي هغه به د قیامت په ورځ د ګناه دروند پیټی پورته کړي او دغه راز ټول خلک به د تل لپاره د خپل درانده پیټي په عذاب کې اخته اوسیږي او د قیامت په ورځ به د هغو لپاره د دغه جرم د مسؤلیت پیټی ډیر ربړونکی پیټی وي يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا په هغه ورځ چې کله شپېلۍ پوکړه شي او موږ به مجرمان په دې حال کې ایثار راولو چې د هغو سترګې به هیبت وهلې رډې ختلې وي يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا په خپلو منځو کې به پټ پټ ووایي چې په دنیا کې به تاسې الا بلا لس ورځې تېرې کړې وي نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما مونږ ته ښه معلومه ده چې هغوی به څه وایي مونږ په دې هم پوهیږو چې له هغو څخه چې څوک ډیر زیات په احتیاط سره حسابونکي وي هغه به ووایي چې نه ستاسې د دنیا ژوند کې یوه ورځ ژوند و ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا دوی له تانه پوښتنه کوي چې په هغه ورځ به دغه غرونه چیرته لاړ شي ووایه چې زما پروردګار به هغه خاورې ریکړي وابه یې لوځوي او ځمکه به یو داسې هوار سوتره میدان جوړ کړي چې په هغه کې به ته هیڅ لوړه ژوره ونه وینې يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا په هغه ورځ به ټول خلک د آواز کوونکي په بلنه سم سیخ راشي یو بڅری کوږوالی به ونشي ښودلی او غږونه به د رحمان خدای په وړاندې خپ شي له ډېر ټیټه غږ نه پرته به ته نور هیڅ وانه وري يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا په هغه ورځ به شفاعت په درد نه خوري مګر دا چې چاته رحمان خدای د هغې اجازه ورکړي او د هغه خبره اورېدل خوښ کړي يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما الله د خلکو په وړاندې وروسته ټول حال باندې پوهیږي او نورو ته د الله په ارتباط پوره معلومات نشته وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما د خلکو سرونه به د هغه تل تر تله ژوندي د کائناتو مدبر په وړاندې ټیټ شي نامراده به وي په هغه وخت کې چا چې د ظلم د ګناه پیټی راخیستی وي ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما
او هغه چاته به د څه ظلم او حق ضایع کېدو خطر نه وي چې ښه عمل وکړي او د دې ترڅنګ هغه مؤمن هم وي. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. او اے محمد صلی الله علیه وسلم په همدې ډول مونږ دغه عربي قرآن نازل کړی دی او په دې کې مو راز اختارونه ورکړي دي ښایي چې دوی له انحراف نه ځان وژغوري یا د ده په برکت په دوی کې د متوجه کېدو څه نښانې پیدا شي. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. نو پورته او لوړ دی حقیقي باچا او ګوره د قرآن په لوستلو کې تلوار مه کوه تر څو پورې چې تا ته د هغه بشپړه وحی نه وي رسول شوي او دعا وکړه چې ای پروردګاره ما ته لا زیات علم راکړه. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. مونږ له دې نه مخکې آدم علیه السلام ته یو حکم کړی و خو هغه هیر کړ او مونږ په هغه کې تصمیم ونه میند. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى. یاد کړه هغه وخت چې مونږ پرښتو ته ویلي و چې آدم ته سجده وکړي هغو ټولو خو سجده وکړه مګر یو ابلیس و چې انکار یې وکړ. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. په دې سره مونږ آدم علیه السلام ته وویل چې ګوره دا ستا او ستا د میرمنې دښمن دی داسې نشي چې دی تاسې له جنته وباسي او تاسې په غم او بدبختۍ اخته شئ. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. دلته خو تاسې ته دا هوساینه شته چې نه وږي بېوزلي اوسېږئ نه مو تنده او تودوخه ربړوي. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. خو شیطان هغه تیر ویست ورته یې وویل ای آدمه تا ته هغه ونه دروښیم چې په هغې سره تل تر تله ژوند او نه ختمېدونکی سلطنت په لاس درځي. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. په پای کې دواړو میړه میرمنې د هغې ونې میوه وخوړله. نتیجه دا شوه چې سمدلاسه د هغو سطر یو د بل په وړاندې لوڅ شو او دواړه د جنت په پاڼو سره د خپلو ځانونو په پټولو باندې لګیا شول. آدم علیه السلام د خپل رب نافرماني وکړه او له سمې لارې نه واوښت. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. بیا د هغه رب هغه غوره کړ او د هغه توبه یې قبوله کړه او هغه ته یې لارښوونه وکړه. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. الله فرمایل تاسې دواړه یعنی آدم علیه السلام او بیبي حوا له دې ځایه یعنی جنت څخه کوز شئ. تاسې به یو د بل دښمنان یاست. اوس که زما له لوري تاسې ته کوم هدایت ورسیږي نو څوک چې زما د هغه هدایت پیروي وکړي هغه به نه ګمراه شي نه به په بدبختۍ کې اخته شي.
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. او څوک چې زما له ذکر یعنی د نصیحت له درس نه مخ واړوي د هغه لپاره به په دنیا کې تنګ ژوند وي او د قیامت په ورځ به موږ هغه ړوند راپاڅو. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. هغه به ووایي پروردګاره په دنیا کې خو زه سترګور وم دلته دې ولې ړوند راپاڅولم. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الله تعالی به فرمایي هو په همدې شان دي زموږ آیاتونه چې تا ته راغلي وو تا هیر کړي وو هماغسې نن ته هیرول کېږي. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. په دې ډول موږ له حده تیري کوونکو او د خپل رب د آیاتونو نه منونکو ته په دنیا کې مجازات ورکوو او د آخرت عذاب زیات سخت او ډیر پایښت لرونکی دی. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. او آیا دغه خلکو ته د تاریخ له دغه درس نه څه درس ور په برخه نشو چې له دې نه مخکې موږ څومره قومونه هلاک کړي دي چې د هغو په وران شوو کلیو کې نن دوی ځي راځي. په حقیقت کې په دې کې د هغو خلکو لپاره ډېرې نښانې دي چې د سالمې پوهې خاوندان دي. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. که ستا د رب لخوا مخکې د یوې خبرې پرېکړه نه وای شوې او د مهلت یوه موده نه وای ټاکله شوې نو ارومرو به د دوی هم فیصله شوې وای. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. اے محمد صلی الله علیه وسلم دوی چې کومې خبرې جوړوي پر هغو صبر وکړه او د خپل رب له ثنا ستاینې سره د هغه پاکي بیان کړه له لمر ختلو نه مخکې او له لمر پرېوتلو نه مخکې او د شپې په وختونو کې هم هغه پاکي بیان کړه او د ورځې په څنډو کې هم ښایي چې ته راضي شې. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. او د دنیوي ژوندانه هغه ځل بل ته سترګې قدرې هم مو راړوئ چې موږ له دوی نه راز خلکو ته ورکړي دي. هغه خو موږ په ازموینه کې د هغو د اچولو لپاره ورکړي دي او ستا د رب درکړی شوې حلاله روزي ډیره ښه او پایښت لرونکې ده. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. خپل کورنۍ ته د لمانځه توصیه وکړه او په خپله هم د هغه پابند اوسه. موږ له تا نه کومه روزي نه غواړو روزي خو موږ تا ته درکوو او د عاقبت ښېګڼه د پرهیزګارۍ لپاره ده. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. هغوی وایي چې دغه سړی د خپل رب له لوري نه کومه نښانه یعنې معجزه ولې نه راوړي. آیا دوی ته د مخکنیو صحیفو ټولې ښوونې په څرګند ډول بیان شوې نه دي راغلي؟ ولو أنا أهلكناهم بعذاب من
قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. که موږ د هغه له راتګ نه مخکې دوی په کوم عذاب سره هلاک کړي وای نو بیا به هم دوی ویل چې ای زموږ پروردګاره تا موږ ته کوم پیغمبر ولې راونه لیږه چې موږ له ذلیل کېدو او رسوا کېدو نه مخکې ستا د آیتونو پیروي غوره کړې وای. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. ای محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته ووایه هر یو د چارې عاقبت ته سترګې په لاره دی نو اوس منتظر اوسئ ډیر ژر به در معلومه شي چې څوک په سمه لاره تلونکي دي او څوک د هدایت موندونکي دي.